د ډیرو خلکو لویه تېروتنه دا ده چې غواړي یوازې د ارادې په زور ځان منظم کړي، خو تر ټولو ښه لاره دا ده چې داسې چاپېریال جوړ کړئ چې نظم پکې اسانه وي. کله چې یو فکر ستاسې ذهن ته راځي، تاسې څنګه غبرګون ښیئ او تر کومه حده پر خپلې کړنې واک لرئ. له هغو خلکو سره ډیر وخت تیر کړئ چې نظم اسانه کوي او له هغو سره لږ چې نظم سختوي. دا معنا نه لري چې نور بد دي، بلکې موخې مو توپیر لري. د بېوسۍ یا تل غریب پاتې کېدو او د رښتینې شتمنۍ د جوړولو ترمنځ اصلي توپیر رهبري ده. زه یوازې د خلکو د مشرتابه مهارت ته اشاره نه کوم، بلکې د ځان د مشرتابه مهارت ته هم اشاره لرم. د دې ویډیو تر پای پورې به تاسې له هغو 5 مهمو مهارتونو سره بلد شئ چې کولی شي ستاسې ژوند او کاروبار بدل کړي او تاسې ته رښتینې شتمني هم در په برخه کړي. لومړی مهارت د ځان نظم ساتل. د ځان نظم معنا دا ده چې پر خپلو کړنو کنټرول ولرئ. کله چې یو فکر ستاسې ذهن ته راځي، تاسې څنګه غبرګون ښیئ او تر کومه حده پر خپلې کړنې واک لرئ، داسې چې ژوند مو ښه کړي نه بد. ځینې خلک پر خپلو کړنو دومره کنټرول لري چې انسان فکر کوي لکه روبوټ داسې وي. له بلې خوا ځینې کسان هیڅ کنټرول نه لري او بشپړ ګډوډ ښکاري. ډیری خلک د دې دواړو ترمنځ اوسي. اصلي پوښتنه دا ده چې تاسې پر خپل ځان څومره واک لرئ. که تاسې شخصي نظم تمرین کړئ، نو کولی شئ خپله کاري وړتیا او تولید له 20 تر 30 سلنې پورې لوړه کړئ. یعنې که یو ورځ کار وکړئ او مخکې به مو $10 ګټل، اوس کولی شئ تر $50 ګټه وکړئ، یوازې د زیاتې تولیدي وړتیا له امله. که څه هم زه به ډیری وخت د کار په اړه د نظم خبره وکړم، خو باید پوه شئ چې له کاره بهر عادتونه مو هم ډیر په کار اغیز لري. د خلکو لپاره دا ځکه سخته ده چې ډیر کسان د مشرتابه مقام ته رسیږي، که هغه د رئیس په توګه وي، که د ملګرو د ډلې مشر، نورو ته امر کوي خو خپله پر ځان کنټرول نه لري. خلک هغه څه نه کوي چې موږ یې وایو، بلکې هغه څه کوي چې موږ یې کوو. که تاسې پر خپل ځان کنټرول ونه لرئ، نو نور خلک به هم پر تاسې باور ونه کړي. دا لکه هغه ډاکټر چې تا ته وایي وزن کم کړه، خو خپله ډیر چاغ وي. ته به ورته ووایې ته ولې ماته نصیحت کوې؟ که تاسې نورو ته لارښوونه کوئ خو خپله مو ژوند ګډوډ دی، نو خلک به مو منافق وګڼي، ځکه ستاسې په خبرو کې صداقت نه وي. زه دا تجربه لرم. څو ورځې مخکې یوه جلدي ډاکټر ته لاړم. 2 ساعت انتظار مې هم وکړ تر څو نوبت راشي. ډاکټر سره په مخامخ کېدو مې حواس وبایلل او ځان سره مې وویل چې د خپل د مخ پوست ستونزې لري، نو زما به څنګه درملنه وکړي. فیس مې له وړاندې ورکړی و، که نه ترې وتلم. په نه زړه ورته کېناستم، څو بېمانا خبرې راته وکړې او ویې ویل چې زه باید خپل مخ لیزر کړم، یعنی یو ځل بیا باید د روغتون ته ویزټ وکړم. له دې ښکاري چې د ځان منظم ساتل ډیر مهم دي. مشرتابه د خبرو نه بلکې د عمل له لارې کیږي. که غواړئ شاوخوا مو منظم خلک وي، نو باید لومړی خپل منظم اوسئ. څنګه ځان منظم کولی شو؟ د ډیرو خلکو لویه تېروتنه دا ده چې غواړي یوازې د ارادې په زور ځان منظم کړي، خو تر ټولو ښه لاره دا ده چې داسې چاپېریال جوړ کړئ چې نظم پکې اسانه وي. لومړی د کار ځای. تر ټولو ښه چل دا دی چې موبایل له ځان لرې وساتئ. که موبایل نږدې وي، حتما به یې واخلئ او ټولنیزې شبکې به پکې وکاروئ. دویم، د ټولنیزو رسنیو محدودول. په موبایل کې د وخت محدودونکی یا ټایمر وکاروئ. د هر اپلیکیشن لپاره 15 دقیقې وخت وټاکئ. یوازې دا اندازه کول استعمال کموي. دریم، پر یو مهم کار تمرکز. پر کمپیوټر یو کاغذ ونښلوئ چې یوازې یو ټکی پکې لیکل شوی وي. هغه څه چې تر ټولو مهم دي، دا تمرکز ساتي. څلورم، ملګري. له هغو خلکو سره ډیر وخت تیر کړئ چې نظم اسانه کوي او له هغو سره لږ چې نظم سختوي.
دا معنا نه لري چې نور بد دي بلکې موخې مو توپیر لري. پنځم، روغتیا او ورزش. ورزش باید اسانه وي چې هر وخت یې وکولای شئ. اوس مهال په دې برخه کې زه هم لږ له ستونزو سره مخ شوی یم، خو کوشش کوم چې ژر مې دا ستونزه حل کړم. که تاسې خپل ځان په پټه توګه منظم ساتئ نو په خلکو به باور او اعتماد ولرئ. پټ نظم ساتل عام باور زیږوي. د نظم بیه دا ده چې له ځینو خوندونو تیر شئ. پوښتنه دا نه ده چې پایله غواړئ بلکې دا ده چې بیه یې ورکوئ که نه. منظم خلک د نورو په پرتله زیاته اراده نه لري. هغوی یوازې مخکې له مخکې خپل چاپېریال سموي. دوهم مهارت، انعطاف. انعطاف دا دی چې د بدلون پر وړاندې ژر او پرته له جګړې غبرګون وښیئ. هغه څوک چې انعطاف نه لري له حقیقت سره جګړه کوي. په کاروبار کې بدلون تل راځي. مهلتونه، کارکوونکي، ستونزې که انعطاف ونه لرئ نو ماتې بیا اسانه ده. هغه شرکتونه چې په مشرتابه کې انعطاف لري له 20 تر 23 سلنه ډیره ګټه کوي. له ځانه دا پوښتنه وکړئ، زه دا مهال له څه بدلون سره مقاومت کوم؟ که یې ومنم څنګه به مې ښه کړي؟ بدلون هم ویرونکی وي او هم ګټور، خو انتخاب ستا په لاس کې دی. لکه د اینشټاین خبره د عقل اندازه دا ده چې تاسې څومره بدلیدلی شئ. دریم مهارت، ریښتینې او شفاف اړیکه. حقیقت ووایاست. کله چې خلک پوه شي څه روان دي نو ښه پرېکړه کوي. شفاف شرکتونه تر 4-5 برابره زیات تولید لري. که خلک په تیاره کې وساتئ هغوی به هم تاسې په تیاره کې وساتي. له ځانه دا پوښتنه هم وکړئ، آیا زه خپل ټیم ته کافي معلومات ورکوم؟ تر ټولو ارزښتناکه ځانګړنه د مشر لپاره وضاحت دی، نه جذابیت. څلورم مهارت، لید او پلان. خلک هغه مشران تعقیبوي چې پوهیږي چیرته روان دي. که موخې روښانه نه وي ټیم سره ټکر کوي. حتی ساده کلنۍ موخې هم لوی بدلون راولي. لید الهام ورکوي نه یوازې لارښوونه. پنځم مهارت، حساب ورکونه. حساب ورکونه تولید 15-20% زیاتوي. هغه خلک چې یو څوک پرې حساب کوي هغوی حتما خپلو موخو ته رسیږي. حساب ورکونه ناراحته کوونکې ده خو اړینه ده. مسؤلیت بار نه دی بلکې امتیاز دی. دا اصول یوازې د کاروبار لپاره نه دي، دا د ژوند هرې برخې ته تطبیقیږي.